ترهګرو له افغانستان څخه په قاچاق شوو وسلو هندي ځواکونه وژلي. هند څه غوسه دی؟ جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د جمهوریت د سقوط وروسته د طالبانو په لیکو کې د یو شمېر پاکستاني جاسوسو قمندانانو لخوا د افغان پوځ یو شمېر تجهیزات پاکستان ته ډالۍ او یا قاچاق شوي او د پاکستان بازارونو کې د کباړ په قیمت خرڅېده. که څه هم افغانانو هغه مهال طالبانو ته وویل چې د دې خیانت مخه ونیسي او هغه خاینین چې دا خیانت یې کړی سزا ورکړي، خو نه یوازې سزا ورته ورنه کړل شوه بلکې لا هم د تجهیزاتو قاچاق روان دی او پاکستاني حکومت یا تجهیزات کشمیر کې جنګیدونکي ترهګرو ته ورکړي. تازه خبر دا دی چې د هند کانګرس غړي پاون کهرا وایي څو ورځې وړاندې پر هندي پوځیانو یو برید کې کارول شوي مرمۍ د لشکر طیبه او جیش محمد ډلې له طالبانو ترلاسه کړې وې. د اپریل په 20 نیټه د جموں کشمیر په پونچ سیمه کې د هندي پوځیانو پر یو موټر د وسلوالو برید کې 15 پوځیان له منځه تللي او یو ټپي شوی و. کهرا زیاته کړې ده یا د مرمۍ چې له زرې وتلو وړتیا لري په افغانستان کې د ناټو ځواکونو کارولي او د هغو وسلو برخه ده چې هلته له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي دي. هغه د سیګار راپور ته په اشارې وایي طالبان د خپل عاید لپاره د بهرنیو پاتې شوو وسلو او نورو تجهیزاتو یوه برخه پلورلی شي. هغه زیاته کړې چې هند به د هغوی سره حساب وکړي چا چې دا وسلې ترهګرو ته ورکړي. عام افغانان بیا وایي ملګرو ملتونو او د نړۍ سیاست کې د هندوستان برلاسۍ ته په کتو ښایي دا کړنه طالبانو ته ګرانه تمامه شي ځکه چې کشمیر کې جنګیدونکي وسلوال د پاکستان غلامان دي او د افغان پوځ وسلې لاسته ورغلي دي. د طالبانو له لوري د وسلو د خرڅلاو په اړه د څرګندونو په لړ کې ولسمشر محمد اشرف غني هم په خپل اختریز پیغام کې د دې ډلې مشران د وسلو پر قاچاق تورن کړي وو. خلک وایي پاکستان له یو خوا د وسلو قاچاق سره طالبان بدنام کړل او له بلې خوا هند هم ورته غوسه کړی دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.